د خټک قوم سره تعلق لرونکي شاهین چې په ټیک ټاک باندې د شاهین 1122 په نوم باندې مشهوره ده. یو دوهمه ویډیو هم په سوشل میډیا باندې خپره شوله. د دغه ویډیو باره کې د هم ټول معلومات درکوم. دغه ویډیو د سره هم اخره کې شریکوم، تر اخره سره پاتې شي. کتونکو څنګه تاسو ته ویلي ول دغه ویډیوګانې ترې یو گیفټر جوړې کړي دي او هغه گیفټر ویلي ول چې زه به وخت په وخت دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپروم. هغې نه مخکې چې کومه ویډیو تاسو کتلې وه په هغې کې د گیفټر ته پرتوګ ایستې او خپل ټول بدن یې ورته ښودلی دی چې دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې خپره شوې وه. اوس چې کومه ویډیو راغلې ده په دغه کې هم کپړې ایستې دي او ډېر غلط او کچا کارونه په دغه ویډیو کې کړي دي. نو غوښتلم چې خپلو مینوالو سره یې دغه ویډیو شریکه کړو او دوی هم دغه ویډیو وګوري. څنګه مې تاسو ته ویلي ول چې هغه گیفټر ویلي چې وخت په وخت به زه دغه ویډیوګانې شریکوم. که دغه ویډیو چاته اوسه پورې په لاس نه وي ورغلي نو دغه ویډیو موږ سره ده، زموږ په ګروپ کې پرته ده، هلته دغه ویډیو تاسو کتلی شئ. شاهین 1122 چې د خټک قوم سره تعلق ساتي او ټیک ټاکره ده. دغه معلوماتو چې سره شریک کو چې نور نوې معلومات مخې ته راځي، نورې ویډیوګانې مخې ته راځي، هغه سره هم شریکو. موږ سره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ.